د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړی محمد نبي له نوریې په نامه افغان انجلۍ ملاتړ او مالي مرستې ورسره وکړه. محمد نبي چې د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړی دی، له نوریې څخه یې ملاتړ وکړ او ویلي دی چې مالي مرسته ورسره کوم. نوریه هغه افغان بېوسه او بېکسه نجلۍ ده چې د غور ولایت په یو کافي شاپ کې کار کاوه تر څو د کور اړتیاوې ورپوره کړي. نوریه د کور سرپرسته وه او پلار یې پخوا مړ شوی و. په 9 کلنۍ کې کار ته اړ شوه، نو مجبوره شوه چې په یو کافي شاپ کې کار وکړي. د حقیقت چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په دې هیله چې روغ او جوړ واوسئ. د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړی محمد نبي له نوریې په نامه افغان انجلۍ سره مالي مرسته وکړه. نوریه هغه افغان بېوسه او بېکسه نجلۍ وه چې هېڅوک یې نه درلود. پلار یې پخوا مړ شوی و، نو د کور سرپرستي ورپر غاړه وه. نوریه هغه افغان بېوسه او بېکسه نجلۍ ده چې په 9 کلنۍ کې دې ته اړ شوه چې کار وکړي. نوریه په 9 کلنۍ کې په یو کافي شاپ کې کار کاوه تر څو د خپل کور اړتیاوې ورپوره کړي. تېره ورځ د طالبانو لخوا نیول کېږي او بیا ترې عکسونه او ویډیوګانې اخیستل کېږي او په سوشل میډیا کې خپریږي. د حقیقت چینل درنو کتونکو، زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای و. تر بیا مو په الله سپارم.